अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फ़ी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु व अमिन अन्नास बवाइक़हु दख़लल जन्नह। फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह इन्न हाज़ा अल-यौम फ़िन्नासि लकसीर। क़ाल व सयकूनु फ़ी क़ुरूनिन बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे बहरे लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारूस मन रा अबदारी। जे कानी जूदी ओ बादी खजानी कुनत परशी ज़मीन रा दुरपेशानी। इलाही गुंचई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई। बखंदान अजलबी अन गुंच बागम वज़िन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामी रिहा कुन शर्मिसारी जे साफ़ो दुर्द फीशारन चिदारी। तआला अल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना। दुरूद शरीफ हुए। सय्यदना मौलाना बुज़ुर्गान किराम, दा हदीस मुबारक च मौलुस्ते दो पदे बांधे बयान को दहरी जुमे फबस बांधे दा अतम जुमदा पदे हदीस मुबारक को मंगा बयान हस्ब तौफीक मखौ दाला कदबो मियाश्तो ता खबर हो रसेदा पदे हदीस मुबारक हदीस बारे जुमा बांधी तर्जमा कोमा हासिल तर्जमे दादी शदकम मुसलमान दा यरादवी शज़दी जन्नती शमा और दा अज़ाब दा खुदाई न बच शमा अनुदी दिदरी कारुनों की न बस दखलल जन्ना दा दखलल जन्ना ची दी शगद पील माजिदा दा खबर दोन यकीनी दा च रसूलुल्लाह ते ताबीर पर माजी अकड़े दी
دخل فعل دی ضمیر مستتر فاعل دی والجنت مفعول به دی جمله بالکل برابر ده فعل پکې دی فاعل پکې دی مفعول به پکې دی دی با پډیر اعزاز او بيد سزان جنت داخل شي چې درې خبرې پکې وي یو خبر دا ده چې من اکلت طیبا چې د خوراک با پاکي خوراک په مکروه مشتبه او حرام نه کانه به پاکي دویم خبر دا ده چې وعمل فی سنت عمل د مطابق د سنتو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سروي او دریم ټکی چې دی دغه وجودي وو دا یو عدمي دی وامن الناس بوایکه خلق د شر نه پامان دي او چاته په ژبه باندې یا په لاس باندې ضرر نه رسوي مسلمانان د ضرر د ژبې او د لاس نه پامان دي نو دا سړی به جنت ته پورته شي د مجلس کې مجلس رسالت کې د درگاه رسالت کې یو سړی پورته شوی یا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير وی موضوع په دې دریو صفتونو خوستا په دې زمانہ کې ډیر زیات دی چې خوراک پاک دی عمل مطابق د سنت سره دی او مسلمان ته معمولی ضرر نه رسوي ودا خو ډیر زیات دي چې راینده به څنګه حضور مبارک دې سړي ته جواب ورکړ چې وسيكون في قرون بعدي موصوف په دې دریو صفتونو به په وروستنو زمانو کې وي خو بیا به ډېر کم وي دې وخت کې افواج دي بیا به افواج په افرادو بدل شي په زمانه د رسول الله کې ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فتح مکه چې وشوله نو په اسلام کې خلق فوجونه داخلېدل مخکې به چېرته یو کس داخلېده او بیا به جماعتونه 200 کسان په یو وارې به راتلل په اسلام کې به داخل شو نو زمانه د رسول الله ډېره مبارکه زمانه ده او پیغمبر علیه السلام دویم ټکی پکې دا و چې نومې کار به د سنتو د رسول الله سره برابر شي امام شافعي مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث والتفسیر التابعی الجلیل امام شافعي ډېر لوی سړی دی تابعی دی په سوونو صحابه لیدلي دي رسول الله یې نه دي لیدلي خو صحابه یې ډېر لیدلي دي هغه وایي چې مدینه منوره کې مسجد نبوي کې به یو سړي وعظ کو دا سړی چې دی ابن ابي سائب رضی الله عنه دې سړي به وعظ کو دا سړی دی ابن ابي سائب
وی عائشی بی بی مبارکی وتا د کور نه ځکه چې دا د عائشی بی بی کور دی او دا چې دی جماعت دی رسول الله چې اوس په کوم روزه اقدسه کې تشریف فرما دی نو دغه کور مابین کې یو دیوال دی دی خوا د شلو قدمو په مقدار باندې ریاض الجنت دی بیا د رسول الله محراب دی او بیا منبر دی منبر او محراب د رسول الله د ریاض الجنت نه بار دی ما اکثر ایسا د قرآن شریف مبارکه یاد کړي خو مې مخکې وخو دی ریاض الجنت کې مې پوخ کړی دی او استوانه ابي لبابا مبارک هغې سره مې ډېر یاد کړی دی دا د خپل شیخ خبره کړې وه چې دقه د قرآن شریف ته وایه نو پوخ بشي قرآن شریف یادول آسان دی خو د دې پخول ډېر ګران کار دی چې تر مرګه پورې په سینه کې پروت دي نو دا پکې ډېر ګران کار دی یادول آسان دی عمل آسان دی ته چې کوم عمل کې د عمل کول دونه ګران نه دی لیکن د دې ځان سره ساتل ګران دی قرآن عظیم کې راغلی دی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من جاء بالحسنة إلى ميدان الحشر دا ټکی داسې دی چې چا راتګ وکړو په نیکۍ باندې میدان حشر ته دا د میدان حشر ټکی پکې محذوف پروت دی ځکه چې خدای داسې ویلي دي من جاء بالحسنة من فعل الحسنة نه دی ویلي چا چې نیکي وکړه دا چې نه دی ویلي چا چې په نیکۍ میدان حشر ته راتګ وکړو نو فله عشر امثالها نو الله وی کم از کم په دې یو عمل د بل ثواب خامخا مرتب کوم دا قاعده په لیلة المعراج کې رسول الله تعالی ګور او ته پیغمبر علیه السلام چې راغی نو الاول په معراج کې پر رسول الله 50 منځونه په امت پر شو لو یو واقعه دا رواه البخاري او بیا رسول الله مبارک په موسی علیه السلام ته وی چې لاړ شاسته امت 50 منځونه نشي کولی الله دی موسی علیه السلام مرتبه جګی کی په منګه رحم کړی دی ویلاړ نشي کولی او تعلق سړی رسول الله ته وی سلیل مجربه ما تجربه کار نه وی تاسو کوا په بنی اسرائیل د منځونه وغې نه دي کړي ولقد جربت بني اسرائیل اغوی بنی کړي دي استاد امت په 50 سنگو کی بس رسول الله بته د خدای جناب ته نو الله به 15 کم کړو نو چې بیا برغه موسی وینا د 15 سلوي خم نشي کولی واپس بیا 15 کټ شو 15 کټ کېدل او رسول الله توراته رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الترمذي في جامعه تمام کتابونو کې راغلي دي 15 چې پاتې شو نو موسی علیه السلام ته وی 15 نشو کولی واپس شاجاله ته خدای سل ربک التخفیف فالت التخفیف کو استاد او 50 منځونه نشي دا 15 نشي کولی رسول الله وتوی باس مال د خدای نه نور حیا رااله مال د خدای نه حیا رااله پدې کې وحی جناب رسول الله ته خدای پاک وتوی وی زما پاس دل کداری کړي چې ستو امت ته 50 منځونو
ثواب ورکوم روزانه. نو داسې کار به وکړو چې قاعده به جوړه کړو من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یو نیکي وکړه نو د نیکي یو پلسته، نو یو منځ به پلسي، دویم به بیا پشلي. دا 5 منځونه به دا چې دی نو 5 دي اداءً او 50 ثواباً. دا 5 منځونه دي دا په اعتبار او ثواب د 50 دی. دا قاعده په دقه ځای کې راغلې ده. د دې نه مخکې 1,40,000 پیغمبرانو ته دا قاعده نه وه راغلې. دا شان د محمد رسول الله دی. نو دا ادا به د 5 کوي او په ثواب به د 50 وي. نو ګوره داسې کار دی چې دې ته به فکر کوې چې شان د رسول الله ډېر پورته دی. او دغه ریاض الجنت خبره مې کوله. رسول الله مبارک ته د خپل پیغمبر په سنتو څنګه نه دی. ابتدا کې رسول الله چې خطبه به ویله که نه، نو د یو خرما وه د هغې تنه وه، هغه ځای په تاسو لیدلي په دقه ځای کې منبر سره نږدې وه که نه. منبر مبارک چې دی دا پورته چې دی دقه منبر دی که نه، دقه د رسول الله منبر دی اوس ته پورې شته. دقه ده که نه چې دا تمامه دنیا یې ویني. نو ګوره ورته هغه تنه وه د خرما. رسول الله به داسې ډډه ورته والې وه، خطبه به یې لکه وعظ بیا کوو، خطبه به ویله. یو زنانه ده هغې رسول الله ته وی چې یاره ته دې اوس کمزورې م شوې او ته چې دی نو دې تنې ته ولاړې، نو ستا خوښه نه ده چې دا ته لپاره څه پوړۍ جوړې کړمه داسې چې ته په دې پوړو ناستې ښه په استقامت او خپل وعظ او نصیحت کوې. رسول الله ورته وی ډېره بخۍ، وی ډېره بخۍ. دا که نه سوال امتحاني سوال دی چې منبر د جناب رسول الله مبارک کومې زنانه درخواست کړی و؟ عائشه انصاریه. دا عائشه انصاریه ده. عائشه مهاجره خود جناب رسول الله ټبر دی، هغې مرتبه خو ډېره جګه ده. دا عائشه انصاریه ده، مهاجره نه ده. منبر چا جوړ کړی دی؟ هغه بې زما یو غلام دی، ترکان دی، چې تا دپاره منبر جوړ کړي. د رسول الله منبر چا جوړ کړی دی؟ باقوم رومي. دا منبر جوړ کړی دی باقوم رومي، همدقسې دی. دا ګوره دقه منبر دی، دا د رسول الله په طور باندې جوړ کړی دی. دقسې منبر دی. دا موږ یو 50-60 روپۍ باندې جوړ کړی دی او په دغه طور هم جوړ کړی دی، همدغه لرګي نه دی. نو هغه چې روي وړه که نه هغه منبر راغی، نو رسول الله په خپلو لاسو راواچته دا عملي منبر. او دا اوس چې کوم ځای دی د دې لاندې که نه اوس خو یې بره کړی دی چې څوک پرې ګوتې نه وي. هغه منبر اوس هم شته دی، نو هغه یې دقلته کې کېښود لاندې. او رسول الله چې دلته خطبه دلته په منبر کېناسته که نو خطبه یې وي، نو هغه تنه د خرما چې وه هغه په چغو شوه. دا باندې د رسول الله د سنت وسر نه کېږي، په ونه باندې وشو. آست حانان از بحر رسول نال میں حذہب چی اربابی عقول. درمیان مجلس واز آنچنان کہ ازوی اگہ گشت ارپیرو جوان. مولانا روم وی
آستین حانان از بحر رسول نالمی از حج دا سے پا چغو شوا چه پا دغا چغو باندې ماشوم او لوی ټول پیدل دا پا چغو دا دې طرف ته ودی رسول الله فراق ته رسول الله یې نشور برداشت کولی چې ما ته ولې دا خطبه په ما خوا کې ولې نه وایي دا خطبه دې زما په خوا کې وایه مسلمان باندې اثر نشته او په ونه شته سنت د رسول الله نه خلاف دی پیغمبر علیه السلام راغی هغه ونې ته یې غاړه ورکړه هی هی څه نمبر یې وګټه دې ونې نمبر وګټه نبی علیه السلام غاړه ورکړه بس دا په ارام شوه چپ شوه رسول الله ورته وایي چې تا ته دوا وکړم دوا راته وکړم وی او وی ته به جنت کې زما د هر امتي په سر ولاړی او ټول عمر به زما امت ته میوې ورکوي وی دا دې خوښه ده دا خبره شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلې ده د جامع الترمذی په تقریر کې او بخاری کې خو دغه حدیثو چې ما وویل وی بالکل زما خوښه ده وی ښه وی بس ټیک بس دا په ارام شوه جناب رسول الله صحابه ورته وی دا د منبر د لاندې خښه کې اوس هم خښه دلته د رسول الله د منبر د لاندې ده دا د رسول الله جومات چې دی دې کې ډېرې خبرې دي دا بیت الله مبارک که دننه ورغلې په دې کې بل بیت الله دی زه ورغلی ما لیدلی دی له پرېښودو وي نه خو که نه ومې لیده هغه اول کې چې کوم بیت الله جوړ دی هغه ما لیدلی دی چې هغه د لرګي معمولي دروازې وه اوس خو د سرو زرو ده هغه ما لیدلی د عجایبګر چې دی حدیبیې سره هلته کې ځای دی هغې کې ټول هر څه شته پخواني تمام یادگار په هغې کې پروت دی آب زمزم نه چې اوبه راایستې په برقه باندې هغه هم شته هلته کې لاړ شه او د مکې معظمې نه په یو 9 میله کې دی هلته دا عجایبګر دی خلک یې ښیي هلته کې څه ټیم کې ښیي بیا بندوي دا د منبر د لاندې خښه شوې ده او په ورځ د قیامت په دغه منبر د لاندې به جنت ته ځي ونه جنت ته لاړه رسول الله پسې هغې دومره یعنې رسول الله پسې ونې دونه افسوس کړی دی په فراق یې برداشت کولی نه شو بخاري کې دا روایت دی چې رسول الله مبارک ته لاس ته وکړو نو داسې چپ کوله لکه مور چې ماشوم چپ کوي چپ کوي چپ شه آرام شه دا د بخاري روایت دی بخاري ته خو قرآن شریف پسې دویم نمبر دی د هغه کړي خبرې خو د کاڼي کرښې دي خو ګران دی د هر کوجه د پوهې نه دی ډېر مخکې سخته خواري غواړي سم مضبوط استاذ غواړي چې هغه د څوارلسو علومو ماهر وي نو پس هغې نه ویل شي ګنې نورې نه شي ویلی نو خیر ما ستاسو خدمت کې عرض کوو ابن ابي صاحب مبارک دا تقریر بکو دغلته نو عاشی بی بی واپس خبر راولېږه مسجد نبوي کې تقریر کو بی بی مبارک واپس خبر راولېږه وی ته دا تقریر کوې زه تا ته 3 خبرې کوم هغه به منې که هغه نه منې زما او ستا به سخت جنګ وشي عاشی بی بی ورته وی زما 3 خبرې به منې ته دلته واز کې واز کوه د واز نه دې نه منې کوم خو زما 3 خبرې به منې که هغه نه منې نو زما او ستا جنګ دی نو تا سره به سخت جنګ کوم نه وی یا بی بی ستا جنګ ته سوټ کېندي د بی بی جنګ ته د اسمان هم نشي ټینګېدی د بی بی جنګ ته دا غرونه نشي دا خو محبوبه د جناب محمد رسول الله ده د صدیق اکبر لور مبارکه ده
ټول خاندان بس کامیاب شوي دي اشعریان یې موت اشعریان یې دې خاندان ته بیبي ورته ویې زما درې خبرې ګنې ویې ستا جنګ ته خو نه شم څه چې ویې هغه به منمه ویې بس یاد لره یاد لره تا ته یو خبره دا کوم ته چې دا دوا کې نو دا دوا قافیه داره کې نه دوا قافیه داره مه کوه ساده کوه ساده دوا کوه زه خو ځای ته تللی وم نو ما هلته کې بیان ما هغه قرآن شریف د ختم د 2 سورتونو هغې باندې یو ګنټه یو نیمه ولګېدله بیا یو سړي دوا کول نو هغه وی دوا کوي وی طالبان عالمان کاملان کی او مسافر په خپل مقام کی یاره مې دا دوا حدیثو کې په دې منه ده د دې قافیه دار دوا نه دا سخت دا امامان ناپوهه که نه علم یې نه دی کړی نو قافیه دار دوا نه ده خویتقو قافیه دار دوا کې دا پرېږدي چې جناب رسول الله او یو لک سلیری زره صحابه په قافیه باندې دوا نه ده کړې ساده دوا کوه یا الله ما وبخه دا کیسې پرېږده بے په قافیه باندې وی بالکل بی ټیک ته بیا به که خیري قافیه دار دوا نه کو یوه دویمه خبره دا ده چې روزانه وعظ مه کوه بعضې کسان روزانه وعظ کوي یقین دی کېږي زه یو ځای ته جومات ته لاړم همې چې جمع رانلاړ نه شي به تحصیل کې جومات ته ورتلم نو به چې ورغلم هلته ما سنت وکړو نو بس سنت چې وشو نو بیا امام مانځه ته وړاندې شو ما ځان پټ کړی غوندې و هغه امام زه پېژندلم یا یاره دې خپل کار کوي نو ښه ده نو بس هغه مونځ وشو نو یو سړی دی زما په خوا کې ما له سنتو ته 2 رکعاته سنت یې هغې ته نیت نه یې تړلی په دې کې بس په یو سیکنډ کې 2 رکعاته وکړو منډې والي ما راونیوی رومینو ما ورته وی دا ولې بېدیني کوې تا دې سنتو پورې څونه خنده وکړه تا د خدای او د رسول نه حیا نه درځي دا تا څنګه سنت وکړو دا سنت ته وکړه تا په خدای او په رسول پورې دې ټوکې وکړې دا څنګه سنت دي هغه راته وایي مولوي صاحب زه تا پېژنم ما نه پېژنده هغه زه پېژندم ما ورته وی ګوره وی استاد داسې کار دی چې اوس دغه سړي کتاب راځي که نه او وایي او پیږي نه نو د هغه نه منډې وامه مې ته کښېنه نو بس هغه کښېناسته مې ته لږ کښېنه ما سنت وکړو مې دا سنت بیا وکړه دغه سنت نه دي شوي هغه یې بیا وکړه ښه په ارام ښه پیږم خو یې د ده نه منډې وامه بس هغه بیا چې زه رالم نو هغه ملګري ته وایي ما کتاب ماله راکړه وایي ښه ټیک ده والي کوم ځای رایستی و بس قضیه کې حدیث و حدیث ما ووي حدیث کې مې بیان وکړم هغه ډېر وی ما هغه یو حدیث کې یو څو خبرې وي د هغې خدای توفیق راکړو بیان مې وکړو جو بس ټول خلک چې ما بیان وکړو بیا مې دوا کوله تمام خلک مرال صاحب ما سره یې جوړ تازه وکړو ما ته وی که ستا په شان سړی وعظ کوي نو زه ورته کښېنم خو دله نه ورځي ولا نو بس روزانه لګیا دی دا ټیک نه ده چې بیا یقین وساتئ هغه کسان وي چې مړي صاحب ته به چېرته نه ځي دغه تمام جومات لی کباب او روټۍ او جمې و که نه ورسره چې دی د ګازور والبه یې رولو تمام جومات لی ډوډۍ ورکړه یقین په خدای وکړه نو ګوره دا ټیک نه دی چې بیبي ورته وي
روزانه وعظ مه کوه، که ډېر زیات کې نو 2 ځله کوه په هفته کې، که د دې نه هم ډېر کې نو 3 ځله کوه چې د 3 ځلو نه زیاتو نه کېږي. دا مسلمانان د خدای د کتاب او د جناب رسول الله د سنتو نه ستومانه کوه ما. تا دا خلق په قرآن شریف باندې دې ستومانه کړو او د سنت نه دې ستومانه کړو. وی بی دا هم ټیک ته بالکل به داسې بیان نه کوم، پرده کې خبرې کولې. بی خو چانه ستا تر نه دې مات کړي، خو دغه لن جومات دی که نه، مابین کې یو دیوال دی، نری دیوال و په هغه ټیم کې. او درېیمه خبره دا ده چې یو ځای کې خلک ناست دي او بس ته راشي او هغوی ته وعظ شروع کړي، د هغوی هغه خبره په هغوی باندې بنده کړي او خپله ورته شروع کړي، وایي چې دا کار ونه کې جناب رسول الله دا کار نه دی کړی، صحابه و مبارکو دا کار نه دی کړی. موږ سره یو طالب په یو مدرسه کې هغه چې بچا ته راغی که نه، بس کوم ځای ته به راغی نو ښه سړی و، مصباح الله نوم یې و. نو دا بیا وی یفر المرء ما ذهب الليالي وکان ذهابهن له ذهابا. دا د هدایت النحوی شعر بیا وی خلق په دې تلو راتلو د ورځو خوشحالېږي او دا ورځې چې دي نو دا ستا تللي دي نو ښه د عبرت او شعر وي هدایت النحو کې راغلی دی. لیکن چې چا ته به ورغی نو بس دا بیا وي چې چا ته به ورغی خلک یې ستومانه کړي. نو داسې کار دی چې خلک په یو خبره کې لګیا وي نو ته مه پام کوو چې ته خبره نه کړې. وان امروکه که تا ته امر وکړو چې موږ ته نصیحت وکړو نو بیا کوه، او بیا نصیحت په ډېر نوک دی، بس دونه ځای کې بیا پرېږدي چې هغوی ښه په شوق کې پاتې شي. دا د حدیث مبارک کې ما یو ټکي وی او انشاءالله په دې بیان پاتې دی 11 منټه زیات هم تیر شو. او دا حدیث مبارک د علومو سمندر دی، حسب توفیق په خپل بیان کوو چې مونږ خدای پاک او تاسو بس ټولې خبرې پرېږده، په غوږ مې نه لګي د قیس او د لیلا خبرې، ما ته کوه د محمد رسول الله خبرې چې په دې باندې سنت کوئ خبر استقام.